چې په لکۍ روغي منصور له ورسوه اته ډېر ښه څاروي معلوم دي خو دا چې کمیشن به وله ورکې 1 لاک لس یې بس رانه راکړې بس که دې لږ یې راکړه پیسې مې خوښ شو دا واله پیسې قرضداري د دې رنګ نه کوو لکه یار دا خو دې سمه خبره وکړله ما ته دې مرایت وسته ورته وکړو که نه هلو هلکه په پیسو پسې مې در روان یم او بانې مانې دې نه منم ښه نه که د ځمکې او که د اسمان زما پیسې به ما له راکې زه در روان یم بس اوا زه چې ځو پسې ورته وټکه ورشه خانجي راغلی او راغلم راځه دی خوا چې خبره کول ده که کونیا څه چل وکړو د پیسو یاره خانجي یو 3 ورځې صبر راته وکړئ دا غوا چې خرڅ کړم ستاسو 10000 روپۍ دې له به درکړم که نه نه که کونیا تا مال په 3 میاشتو کې رانه کړی نو په 3 ورځو کې به یې سره راکړي دونه کړاو دلې نه در کوم زه به ځان له پخپله خرڅه کړم او پخپله باندې به ترې پیسې والم راځه لکه روانه که نیکه در به یې کړمه که نه رکشه روانه که تې راځه خو بیا خو دې په دې پیسو پویه مه کړه زموږ د غریبانو نور څه علاوه د خیرونه بل خلک دي بیا خلک کوئی زیاتې دي که پیسې به درنه ولي دا خوله به یې درته پچه وکړي خو چې غواړې تې نو د پیر مذهب کنځل دي راځه چې ځو تې وځو تې راځه یاره نه که څونه بولتي یار یاره که هر څونه یې وکړلې اختر دې اختر به په سور کې دي السلام علیکم سیوانو د غوا د خرڅ نه نه ولې د خرڅ ته که نه روانه کړم د خرڅ له څومره بیه ده یار یاره بس 1 لاک لس زره روپۍ دي هلکه بس په 1 لاک لس یې بس رانه راکړې بس که دې لږ یې راکوه څاروی مې خوښ شو دا واله پیسې بس ټیک پی زه چې تا کتلې کور کې او څاروی رانه راکړې صحیح ده بیا به ځان شمار ورکه راځه مړه د غریب سړي دا خوږې خولې څومره خوږې یې راځه بیا به مې د اختر په کور کې شي لکه لږ ور دیږه لکه دا غوی په څو درکړه یاره ورو دا خو مې واخېسته قربانۍ لپاره 1 10 باندې دا خو زمانه په قرض کې په 30000 روپۍ بوتلې وه یار دا څه دی یار او که نه بس مو خو قربانۍ له واخېسته الله دې قبول او منظوره کړي بس خدای دې هغوی زموږ د پیسې زخر کړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څاروی د خرڅ دی دا خو ما یې ځان نه واخېستو یاره څوک دې واخېست ورور دا خو ما په 1 لاک 10 باندې ماشاءالله یار سمه یې دې واخېستو یار او په ښه ریټ دې واخېستو یار دی د چا نه واخېست یاره دا خو ما د منصور نه واخېستو ځان رسو د منصور سره یې نه باچا بس یاره زه ورځم د منصور خواله ښه زه صحیح ده زه د الله په امان منصوره بار راوځه منصوره څه دی لکه که کونیا مړه لږ دی خوا راشه تا پسې راغلی یم یار هکه کونیا وایي څه دي
لکه منصور زه قربانۍ له څاروي الم ما یې چې تره له څاروي والي یار یاره که کونی څاروی به درله والم خو ګورې ماله به پوره 20,000 روپۍ کمیشن راکړي یاره منصوره کمیشن به درله درکړم خو ښه څاروی به راله داسې څاروی به درله والم چې لاس به پې د والو خلک به ورته اریانې خلک زه بس ټیک ده یار بس را چې لاړ شي را سره واله راله زه چې ځو عمران دغلته دا غوا دی چا دی یاره دا مې واغسته که دا زما غوا ده لکه ډېره ښکلې غوا دې واغسته یاره زم ځان لا اخلمه نورې خبره ته نه معلومي خو معلومات نشته خو ځان منصور له ورسوه هته ډېر ښه څاروي معلوم دي خو دا ده چې کمیشن به وله ورکې مازغه خراب دي د قربانۍ څاروي کې یو کمیشن زه ځمه چېرته د عالم سړي نه معلومات کومه بیا به ځان له څاروی والم صحیح ده عامر صاحب څنګه چل دی خیر دی وایې که نه یا زه خو درپسې کور ته درلم خو تاسو کور کې نه وی وړو راته ووایي تللی دی څاروي پسې خیر شه خدمت وایه ما ځان له څاروي اخیستو خو په کمیشن یې راله اخلي په کمیشن باندې او یو نوماوي چې د دوی نه پکې معلومات وکړم پام کوه ګورې د کمیشن نه ځان وساته کمیشن خو حرام دی او بیا د قربانۍ څاروی په کمیشن باندې ګورې دا غلطي چېرته ونه کې ښه دا خو د امیر صاحب چې پوهه دې کړم ما خو ځان له څاروي اخیستو خو دا راته ووایي چې څنګه څاروی ځان له واخلم چې څنګه څاروي ګوره څاروی به وګورې چې پلکۍ روغي ښکرې روغي غوږې کټ نه او چې عمر یې 2 کالې او وګورئ چې په غاښ باندې دوی په دې څیزونو باندې به وګورئ که دا برابر وو نو بیا به والي ځکه چې ګورئ په دې کې پکې یو څیز هم کنډم وي نو په هغې باندې قرباني نه کېږي دا خو یې ښه کار وکړو امیر صاحب چې پوهه دې کړم یعنې دې د میلې دلالانو خو زه غر کړی وم او بله دا خبره تاسو ته مې دا خبره کوله چې با منصور پسې ورشه هغه د کمیشنو کار کوي که خدای ستاسو د مخه د دې کار نه واړئ دا دې په نیکه راواړئ یار زه پسې ورشم او هدایت خو د الله پاک کار دی او زمونږ خو وینا کول د مونږ به ورته وینا وکړو باقي دې ورته الله هدایت نصیب کړي صحیح ده ورځه زه ځم ها منصور کور دی او چې کور دی هغه صحیح ده دی راځي یار ورشه ها نیک آغا امیر صاحب راغلی بار ولاړ دی ورشه رای وله او ته د اوبو غم وله وکاله شابه خیر علی امیر صاحب څنګه یاره زه خو رالم ستا خواله ولې طبیعت دې خراب دی بیمار یې څه بیمار شوی یم او ډېر سخت بیمار شوی یم څه چل دی د باندې یاره خراب یم دړه مسله م راته راغلی ده او شوګر مې هم های شوی دی او ډېر سخت کې باسلی یم الله دې دله صحت درکړي خو یاره زه په تا پسې یوې ګیلې لګوړی نن راغلی یم یاره ښه وایه امیر صاحب څه ګیلې ده موږ نه داسې څه غلطي شوې ده ما ته بله ورځ کسان وي منصور په کمیشن باندې څاروي علي خلکو د قربانۍ دپاره او یا بله ورځ دې د یو کس نه څاروی راوستی و ستا پې ډېرې کمې پیسې وي او د هغه نه دې پکې ډېره ښه غوا راغستې وه او بیا دې ځان له ډېره ګرانه خرڅه کړه ګوره بل د کمیشن د کار نه ځان وساته نو قربانۍ خو ډېر غټ فضیلت دی ګوره د دې څیزونو نه ځان وساته زه غوره پسې دغې له رالمه الله دې درته هدایت نصیب کړي دا زموږ فرض جوړېږي چې موږ یو غلط کارینو او یاره موږ ته انسان رامنې کړو الله دې ستاسو قدر وکړي امیر صاحب چې په موږ پسې راغلی او زه په خپله باندې هم جوړ نه یم او بل هغه کس که رایاد کړو نو انشاءالله هغه له به هم خپلې پیسې ورکوم او بس دواګانې راته کوئ ځکه چې پته نه لګي د مرګ او د ژوند بس مونږ غوره ته دواګانې کوو الله دې دله ډېره زندګي درکړي خو وایي د نیکۍ کارونه کوو ځکه چې د مرګ ژوند پته نه لګي چا هم د ځان سره لیکلي نه دي راوړي چې زما څومره عمر دی سبا بېګاله مرګ دی نو د هغې نه ښه دا ده چې په غلط کار کې مرو چې په نیک کار کې مړه شو ښه نه دی او ځان الله دې د باندې خپل رحم وکړي والله دې دله صحت درکړي کس مې لېږلی اوبو پسې راوړي و بس کې
بس ښه کارونه شروع کو د کمیشنو دا کار پرېږده دا زمونږ دپاره چین دی او ډوډۍ هم دي ورسار سړي ښه الله دې په تا خپل رحم زه امیر وکړي. صاحب خفه نه شئ یاره خو بیمار یاره دا خو ډېرې ښکلې خبرې وکړلې موږ له په دې خبرو باندې سوچ کول پکار دي او الله دې به زموږ نه دا غلطیانې وباسي نو الله دې رالی لکه امیر صاحب څه شو امیر صاحب ته خو ما ډېر منت وکړو ما یې کېنه چای راوړې خو هغه وویل نه بس وایي زه لاړم او ډېرې ښکلې خبرې وکړلې مړه لږ ایثار کړی به دی مونږ هلته د چیو بندوبست کړی و یاره داسې چلو که چې دا پیسې واله او د هغې کس له ورکړه موږ چې ته په قرض کې غوا راوستې وه ولې نه که په تا څه چل وشو یاره بس دی ما خو توبه ویستله له مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي تا ته هم زما اجازت دی که ته ځې ځان له څه کار روزګار کې ته هم زما نه آزاد دی دا خو د ډېر ښه کار وکړو نیکه او زه به چېرته لاړ شم خو بس تا سره به یم بس الله دې موږ ته د معافي وکړي او غوا والا ته یې وګورې خیرې راته ونه کړي وینې کړي بس د مرګ په حالات پروت دی صحیح ده دا ولوي سزه لاړ